د شاعرانو در پاڼه او همداشان یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو په سلامونو احتراماتو مو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله وئ او د صحت په ډله یې وخت وي. قدرمنو ملګرو، موږ درته د سکرین په شیشه باندې بار بار شاعران راوستلي دي. نو نن زموږ سره د ناسو له جملې اغلي امینزی مومند صاحب. قدرمنو راځو د دې څخه به څو ښکلې ښکلې غزل اورو، ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې یو څه پوښتنې وکړو. امینزی صاحب، زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې درته ډېر زیات خرغلاس او هرکلی وایم، ستړي مه شئ. مننه، ژوندي اوسئ. سلام او مینه تاسې او د شاعرانو ډېرې خپرونې ټولو مینوالو او لیدونکو ته مننه، ډېر زیاته مننه. که دې خوښه وي سر قسم دې واره د اوریدونکو د ادبي تندې د غوړېدا په خاطر یو غزل ده. ولې نه؟ غزل دی او د غزل څخه وړاندې یو دوه بیتونه چې زی چې سره یو شو د زړه هر یو ارمان وګنډو. زی چې سره یو شو، زی چې سره یو شو د زړه هر یو ارمان وګنډو. زی د ازادۍ پستنه څیرې ګریوان وګنډو. وخت څه په وجود ورته بې رحمه ګزار کړی دی. وخت څه په وجود ورته بې رحمه گزار کړی دی. کوم ځای مرهم کړو، کوم پرهر د افغان وګنډو. کوم ځای مرهم کړو، کوم پرهر د افغان وګنډو. غزل دی چې زما زیګره زما ځانه په تا څه شوي دي. زما زیګره زما ځانه په تا څه شوي دي. زما زخمونو ته درمانه په تا څه شوي دي. هر خوا ویرونه دی غوغا د ماتمونه جوړ دي. هر خوا ویرونه دی غوغا د ماتمونه جوړ دي. ای قام ولسه د افغانه په تا څه شوي دي. دښمن مو دا جرأت پیدا کړ زمونږ کور ته راغی. دښمن مو دا جرأت پیدا کړ زمونږ کور ته راغی. ولې خبر نه یې د ځانه په تا څه شوي دي. د تاریخ پاڼو کې نامه د پښتو مړاوې کیږي. د پښتون ویاړ فخر افغانه په تا څه شوي دي. مننه خویندې بې وروره میندې بورې ښځې کونډې شولې ټوټې افغانستانه په تا څه شوي دي. لوري بابا بابا کوي په کنډوالو کې ګرځي. وایي زما ګرانه پلارجانه په تا څه شوي دي. لوري بابا بابا کوي په کنډوالو کې ګرځي. وایي زما ګرانه پلارجانه په تا څه شوي دي. د زړګي هیلې میرې شولې ارمان مې خاورې. زما ژوندون زما ارمانه په تا څه شوي دي. جدای راغله د بدن نه مو شو زړونه جدا شو در په در مونږ د هجرانه په تا څه شوي دي. هر افغان ژاړي خوشحالۍ مو په نصیب کې نشته. هر افغان ژاړي خوشحالۍ مو په نصیب کې نشته. بل فکر کړو حق او حیرانه په تا څه شوي دي. دا ستا ازار او اسویلۍ په چا پسې نه شلو. دا ستا ازار او اسویلي په چا پسې نه شلو. ای د مظلوم آه او ګریانه په تا څه شوي دي. دا ستا د نوم نه خو پښتونه ټول جهان ویرېده. دا ستا د نوم نه خو پښتونه ټول جهان ویرېده. د تورې شرنګ د ملخانه په تا څه شوي دي. د غم بارودو مو باغچو نه سره ګلونه یوړل. د غم بارودو مو باغچو نه سره ګلونه یوړل. وطنه شوې خزان خزانه په تا څه شوي دي. غم او دردونه مې بیان کړل خو تاثیر یې نشته. غم او دردونه می بیان کړل خو تاثیر یې نشته. د امینزی مومند بیانه په تا څه شوي دي. د امینزی مومند بیانه په تا څه شوي دي. مننه. نور قضاوت به لیدونکو ته پرېږدو. نو که د خپلې شاعرۍ په اړه لږ معلومات راکړئ. څومره وخت کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي؟ تقریبا دغه شپږ اووه کاله کېږي چې دغه شعر و شاعرۍ باندې ما شروع کړې ده. دغه برخه کې لیکنې کوم. ډېر وخت هم کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي. نو څومره شعرونه به دې لیکلي وي؟ تعداد یې درته معلوم دی یا نه؟ په دقیقا تعداد یې معلوم نه دی، خو ولې زما په نظر دغه د اویا اتیاو شاوخوا، یعنې د اویاو نه زیاته د اتیاو نه به کم اوسي. ماشاءالله بیخي زیات غزلونه. نو که د خپل زده کړې په هکله لیدونکو ته معلومات ورکړي، څومره زده کړې مو کړي؟ زده کړې خو دغه د طب په برخه کې اوس هم زده کړې کوم او بل وظیفه هم کوم چې همدغه طب د ستوماتولوژي په برخه کې کار کوم. نو مینوال به دې په تمه وي چې ستاسو د خولې خواږه خواږه غزل واري، نو غزلونه به درڅخه اوري. ولې نه؟ دغه ورځې به تېرېږي خدایه کله، دغه ورځې به تېرېږي خدایه کله، دا بمونه چې ورېږي افغان وژني، نه مو دوست نه مو دښمن پکې معلوم دی، د هر خوا ډزونه کېږي افغان وژني. غزل دی چې چا نه یې وکړم، د دردونو تپوس چا نه وکړم،
چا نه یې وکړم د دردونو تپوس، چا نه وکړم د خپلو اوښکو پرهرونو تپوس، چا نه وکړم چا مو میراث، چا مو د پلار نیکه هډوکي خرڅ کړل، زه مې د غرونو او سیندونو تپوس چا نه وکړم. چا شتمنۍ مې د یاقوتو او سرو زرو لوټ کړي، زه د الماسو او لالونو تپوس چا نه وکړم. چا ازار کړي، چا له درده یې درمان اخیستی، چا ازار کړي، چا له درده یې درمان اخیستی، د هر یتیم د ماتو زړونو تپوس چا نه وکړم. چا مې د زړه د ارمانونو ستر کاروان وژلی، مننه. چا مې د زړه د ارمانونو ستر کاروان وژلی، د قتل شو امیدونو تپوس چا نه وکړم. چا مې د پلار نیکه د زیار جونګړې ړنګې کړلې، چا مې د پلار نیکه د زیار جونګړې ړنګې کړلې، د ړنګو کلو او ښارونو تپوس چا نه وکړم. اوس مننه. چا مې د پلار نیکه د زیار جونګړې ړنګې کړلې، د ړنګو کلو او ښارونو تپوس چا نه وکړم. اوس د مرغانو کتارونه په نظر نه راځي، اوس د مرغانو کتارونه په نظر نه راځي، د ښکلو دښتو چنارونو تپوس چا نه وکړم. چا په هېواد د نفرتونو سرې لمبې بلې کړې، چا په هېواد د نفرتونو سرې لمبې بلې کړي، د دې سکروټو اورونو تپوس چا نه وکړم. ولې جرستې امینځۍ د چا تر غوږ نه رسي، ولې جرستې امینځۍ د چا تر غوږ نه رسي، د ګل ځوانانو د مرګونو تپوس چا نه وکړم، د ګل ځوانانو د مرګونو تپوس چا نه وکړم. مننه. یو بل غزل دی چې وریدلو له اسمان ستا په نوم مې څه لیکل، وریدلو له اسمان ستا په نوم مې څه لیکل، شړک شیبه وه د باران ستا په نوم مې څه لیکل، د یادونو او احساس ډک ماحول څه عجیبه و، د یادونو او احساس ډک ماحول څه عجیبه و، ورته ناسته وم جانان ستا په نوم مې څه لیکل، لل مې ځمکې بیابان چاپېریال څه ښایسته و، لل مې ځمکې بیابان چاپېریال څه ښایسته و، غوړېدله سره ګلان ستا په نوم مې څه لیکل، رحمتونه د سبحان ډول ډول رنګینې چې، رحمتونه د سبحان ډول ډول رنګینې چې ورېدلې له اسمان ستا په نوم مې څه لیکل، شو راپورته مې لوګې د احساس له تمرکزه، شو راپورته مې لوګې د احساس له تمرکزه، سلګۍ اوښکې د افغان ستا په نوم مې څه لیکل، د غم ډکې زندګۍ امینځۍ شاعره نه وم، د غم ډکې زندګۍ امینځۍ شاعره نه وم، خو الهام و د رحمان ستا په نوم مې څه لیکل، خو الهام و د رحمان ستا په نوم مې څه لیکل. ډېر عالی، ډېر زبردست. مننه امینځه صاحب، سره ډېر زیات مننه کوم. نو که دا راته ووایې چې کوم سبک کې مو زیات کار کړی، یا نظم کې مو زیات کار کړی دی، او که غزل کې مو زیات کار کړی؟ تقریبا د غزلو تعداد به مې زیات اوسي، د غزل په برخه کې مې زیات کار کړی دی. په نظم کې یو څو نظمونه دي د ګوتو په شمېر باندې، چې یعنې غزلونه نظمونه مې ډېر کم لیکلي دي. نو که د خوښې یو به درنه واورو. ولې نه. نظم دی چې د ارمانه ډک مې ژوند دی، د ارمانه ډک مې ژوند دی، زړه مې هم قلم قلم دی، نور ځمه له دې ښاره دا زړګی مې دلته تنګ دی، امن نشته ارمان سوځي، نور زړګی مې په ځان سوځي، په تودو بېوسه اوښکو مې دا څیرې ګریوان سوځي، سحر غم دی ماښام هم دی، نغري کې شیطان هم دی، خدایه ښایه راته لاره زه هم پورته درجګېږم، په دې ښار کې مې ځای نشته، په حجاب کې هم شرمېږم، په خوله حال ویلی نشم، لعنتونه راپسې دي د خپل ورور د دروازې نه اوازونه راپسې دي، چیرته لاړه چیرته کینم چاته وکړم فریادونه، خدایه لار راکړه درخېږم، خدایه راکړه وزرونه، کتی نشم افغان ته خدایه لار راکړه اسمان ته، د افغان حالت خراب دی، مسلمان حالت خراب دی، دلته بل په ځمکه اور دی، ځکه هر سړی په شور دی، فریادونه دی غوغا ده، هر طرف ته واویلا ده، په ظاهره د سمسور دی، پټ د ځمکې په سر اور دی، دا حلقه د غلامۍ د فقر زندگی ده، زړه مې تنګ دی، زړه مې تنګ دی، خوشحالي د خدایه غواړم، په ښکاره ژړلی نشم، پټه پټه زړه کې ژاړم، ځکه دا ملک د پښتو دی، دلته خور ژړلی نشي، دلته لور ژړلی نشي، ځکه دا ملک د پښتو دی، خور لور حق غوښتلی نشي، که دا هر څومره تکلیف وي دلته مور ورپسې ژاړي، که عسکر مري که طالب مري، خو افغانه مور ژړېږي، دا ویرونه چې ختمیږي نو قیامت به وي راغلی، بیا نو ولې غرې نیولې، بیا ولې غرې ونیولې، اسرافیله پوکې ورکړه، افغان وژني ته یې غلې،
دغه څنګه زندگی ده چې په ما باندې تیریږي زه یوازې فریاد نه کړم په دنیا باندې تیریږي خو افسوس په ځینو خلکو خو افسوس په ځینو خلکو دوی لا اوس هم دوکه کیږي خو افسوس په ځینو خلکو له دنیا نه وفا غواړي دا دنیا د بې باوره دا به خامخا ورانیږي نو بیا ځمکه اسمان څه کړم خدایه نه د اسمان غواړم نه د ځمکې په سر ښه ژوند ته مې هغه دنیا ښه کړې چې صفت یې نبي کړې چې صفت یې نبي کړې ته مې هغه دنیا ښه کړې خدایه ساته مې له اوره خدایه راکړي جنتونه خدایه ته مو مددګار شه ته رښتیا مو کړه سوچونه امین زه په سجده شوم درنه غواړم ماڼۍ لوړې په جنت کې لکه غرونه چې مور پلار مو راسره وي هم یو ځای راسره ورونه چې مور پلار مو راسره وي هم یو ځای راسره ورونه زبردسته ډېره مننه ډېر زبردست مننه اغلې حمزه صاحب ډېر زیاته مننه کوم په دې وروستیو کې د خوښې غزل اورو هغه غزل چې ته د ځان سره بار بار وایي غزلونه خو به ټول ستاسو د خوښې ځکه تاسو په خپله لیکلي دي نو هغه غزل چې ته د ځان سره بار بار وایي نو هغه غزل درڅخه اورو ولې نه غزل دی چې بیا د زندیو هیلو ویر دی ارمان وسوځېده بیا د زندیو هیلو ویر دی ارمان وسوځېده د چا د موخې قرباني شو انسان وسوځېده مدام ژړا سلګۍ فریاد وسویلي کومه مدام ژړا سلګۍ فریاد وسویلي کومه د ګرم اوښکو په باران مې ګریوان وسوځېده بې سرپرسته شو او جنګ ترې سرپناه واخیسته بې سرپرسته شو او جنگ ترې سرپناه واخیسته د جنگ لمبو کې بې ګناه ماشومان وسوځېدل که مې وطن مثال د باغ کړم او هر ګل افغان که مې وطن مثال د باغ کړم او هر ګل افغان باغ د نفرت په اوري رشو ګلان وسوځېده که مې وطن مثال د باغ کړم او هر ګل افغان باغ د نفرت په اوري رشو ګلان وسوځېده بیا جوړ ماتم ژړا سلګۍ شوې سرې لمبې بلې شوې خدایه د څو غوښو بوی د افغان وسوځېده زما د پاکې مینې پاکه سر ته ګوره کنه زما د پاکې مینې پاکه سر ته ګوره کنه چې تش په اسې اسویلي مې جانان وسوځېده مننه امینزی اوس معلمان وژني د دین دښمنان امینزی اوس معلمان وژني د دین دښمنان مکتب مو سوځي جومات سوځي قرآن وسوځېده مکتب مو سوځي جومات سوځي قرآن وسوځېده ډېره مننه کوم اواز چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ مننه ژوندي اوسئ تاسو نه چې تر دې ځایه راغلي وو د شاعرانو در باندې قدرمن لیدونکو اورېدونکو دا وه د نازیه امینزی مومند صاحب سره یو کوچنی شانتې مرکه تر بله بیا چې موږ د بل شاعره پورې ځو نو تر هغه درڅخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې یاد څه اجازه اخلو لا پامه